نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشي سخندو مشتاسي قلقلا بتير فيديو كي ولا فداغ فيديو كي مشتاسي جهر وايو أو همس وايو جهر وتشتواي أو همس وتشتواي أول راسو وداغ زيتا لحروف صفات د الف با پر تور د الف با تور پر ټول باندې چې حروف الهجاء په عربي ورته وایي پر دې باندې چې ورغندې راسي یو صفت پکې پیدا کیږي نو هر توري باندې چې ورغندې وي یو صفت لري چې دا ټول صفاتونه ول صفات دي دلته ما درته کښلې دي او دلته یو مشتاسي دا درې صفات وایي چې یو جهر دی یو همس دی او یو قلقله ده قلقله ما په تیر ویډیو کې درته تشریح کړې ده په دې ویډیو کې زه ان شاء الله تعالی تاسو ته جهر او همس شوم ټول توري چې ورغندي پر راسي د الف با ټول توري دا هغه څخه به اول راسو همس ته همس د جهر زدي او جهر د همس زدي زد خو مشتاسي پیژنو نه لکه مشتاسي وای تور او سپین یعنی تور سپین بخي سره مختلف دي یو د بل سره زدي شپه او ورځ دا خو مشتاسي ټول سره پیژنو الحمدلله نو دلته دغه توري سره کوم سره زدي اول به تاسو ته جهر تشریح کوم جهر د همس زدي جهر وای څرګندوالي ته یا ښکارا کول ته د چی ښکارا کول د اواز په زور د خپل څخه راوځي کله د تجوید په ژبه ودی ته وای د سا بندیدل ته اصلي په معنی دا ده چې څرګندوالي ښکارا کول په زور ویل او د تجوید په ژبه چې شورته وای د سا بندیدل یا د هوا بندیدل سا او هوا یو شی ده اوس دغه توري چې موږ تاسو ادا کوو دلته د توري اواز په زور ادا کیږي زه به ورته وایم همزه به زه د همزه به د به یو څه غټ کړم د دغه توري سره ان شاء الله موږ تاسو همزه وبخښئ همزه به په زور د ټولو تورو سره وجنګو د ټولو توري ورغندۍ باید ولري دلته ما ورغندې نه دي ورکړي وبخښئ ټولو توري باید ورغندې ولري موږ تاسو له هغه توري د حروف الهجاء هغه توري چې ورغندې لري یو خامخا یو صفت پکې کوي یو یا دوه صفات پکې کې اکثر توري کې څو صفات وي اوس نو همزه که موږ تاسو د بل همزه سره په وجنګو دغه همزه په زور به ورسره وجنګو اواز په زور موږ تاسو او د خلیص خو هوا هم نه راوځي دلته جټکا پکې پیدا کیږي یعنی جټکا په زور اواز دی اب اج اد از ار از اغ اط اض اغ اق ال ام ان او ای ستاسو ورته پام دی دا ټولو اوازونه په زور د خولې څخه راوځي او د دې دغه اوازو سره چې موږ وایو اواز او سا دواړه په خوله کې پاتېږي یعنی هوا د خولې څخه نه راوځي اوس نو همس بیا موږ تاسو وایي د همس توري چې وایو د همس توري لاس دی ستاسو زه فکر کوم چې تاسو اول پیدا کړی دی به هم ټوله ورغندۍ لري که زور زیر ولري بیا د همس صفت نه لري که زور زیر پیش ولري بیا د الجهر توري هغه صفت نه لري چې موږ تاسو وایو اوس نو د همس پر تور باندې چې ورغندۍ وي د دوی سره د دوی اواز په خوله کې پاتېږي هوا د خولې څخه راوځي که موږ د خپلې درې ګوتې په مخ ته ونیسو داسې یو انچه د خپلې خولې څخه لرې ونیسئ زما سره دغه ووایاست ات اس اح اخ اس اش اس اف اک اه
اوس نو دغه ټوله توري د همس توري دي چې د دې سره موږ تاسو ویل چې زه بیا درته معرفي کوم. همس د جهر ضدي، همس قرار ویلو ته ویل کېږي. قرار ویل لکه په فصحاري باندې ول، دلته فصحاري ما درته کښلي دي چې موږ تاسو ته خبره ډېره واضح سي سره ویل. او په تجوید کې د سا جریان ته وایي. په لغات کې قرار ویل فصحاري کول او په تجوید کې د سا جریان ته وایي. دغه توري چې موږ تاسو ټوله وایو د خولې څخه مو سا راوځي. که داسې 1 انچ 2 انچه موږ دغه ګوتې خپل لاس و خولې ته ونیسو لرې د 1 انچ 2 انچه لرې، نو زموږ تاسې سا به د دغه ګوتو څخه موږ دا معنا لري چې د دغه تورو سره هوا راوځي د خولې څخه یا سا راوځي. د همس توري لس دي. د دغه څخه د 3 لغات جوړ کړي دي. که تاسو غواړئ چې په یاد کې دغه رقم یو پېد کې او که داسې توري په توري پېد وي د همس توري مهم دي باید تاسو په یاد وي. فحثه شخص سکت. دغه 3 لغات جوړ کړي دي. که تاسو غواړئ چې په دا شکل پېد کې او که په دغه شکل پېد کې دغه توري ما دلته درته خلاص کړي دي عربي جلا جلا درته کړي دي او دغه د په یادېدو لپاره 3 لغات کړي دي چې دغه لغات دغه په یاد کړل د همس ټول توري مو په یاد سول. اوس نو زه دغه توري تاسو ته بیرته وایم. همزه د زور سره ورسره جنګوم. تاسو د خپل لاسونه و خولې ته ونیسئ 2 انچه لرې. هوا ته پام وکړئ چې د خولې څخه ستاسو د سا راوځي، د هوا راوځي، دا ستاسو د ګوتو څخه موږ دي که نه موږ دي. ات، اس، اح، اخ، اس، اش، اس، اف، اک، اح. په ټولو کې زما د خپل ګوتو څخه سا یا هوا مشتله، نو زه فکر کوم چې ستاسو د ګوتو څخه مشتله ده. دغه لستوري دي د همس چې په یادوو. همس دا معنا لري په لغات کې ورته قرار ویل، سهاري ویل او په تجوید کې ورته د سا بندېدل. اوس نو د جهر او د همس ترمنځ فرق څه دی؟ په دې کې فرق دا دی چې د هم د الجهر دغه لستوري چې د الف بعد تور څخه تاسو وباسي ارڅ چې پاتې سو هغه ټول د الجهر توري دي. تاسو ورته پامي لستوري د الف بعد تور څخه وباسي چې نور پاتې سو ټول د الجهر توري دي. په د الجهر توري کې اوس مثال مشتاسي وایي دغه څو توري دي زه دلته درته جلا کوم. با، جیم، دال، طا او قاف. دغه توري کې 2 صفات دي. دې چې ورغندې ولري په دې کې 2 صفات دي. یو صفات پیدا دي چې د الجهر د تور څخه دی اواز په زور د خولې څخه راوځي، د خولې څخه اواز نه راوځي وبخښي د خولې څخه سا نه ورسره راوځي یا هوا نه راوځي. او بل صفات د قلقلې دا د قلقلې توجه قلقله ما په مخ کې ویډیو کې درته تشریح کړې ده، تاسو خامخا هغه وګورئ. بیا به هم 3 سره یو ځای درته راوستلې دي چې مال دغه 3 صفات موږ تاسو یو ځای وایو. جهر په زور ویل، په زور اواز ویل او سا بندېدل په خوله کې، او همس په قرار ویل، په فصحاري ویل او د سا جریان. دا د سا بندول دلته د سا جریان پر دغه تورو باندې سا بندېږي چې موږ تاسو د وایو، او پر دغه تورو باندې د ورغندې سره مهم ورغندې دي او د دغه تورو سره سا جاری وي. او په دغه کې ټولو توري کې د الجهر صفات دي. په با، جیم، دال، طا، قاف کې هم د الجهر صفات دي او هم د قلقلې صفات دي پکې کې. او دغه توري چې په دې کې یوازې د همس صفات دي، یعنی سا د جریان لري. سا د خولې څخه چې موږ تاسو دغه توري په ورغندې سره وایو دغه سره سا راوځي. اوس قلقله مې درته تشریح کړې ده، مګر دلته بیا ما 3 سره یو ځای درته راوځي ان شاء الله تعالی چې ما تاسو ول چې الجهر، همس او قلقله چې موږ تاسو وایو دغه 2 یو د بل سره ضد په دې کې سا بندېږي، په دې کې سا جریان لري. او قلقله جلا صفات دي، ګر سره جلا صفات دي چې چشته وایي د هغه توري چې موږ په مخرج کې وایو، یعنی د هغه ځای چې په خوله کې اواز جوړیږي د هغه ته یو رقم حرکت پیدا کیږي، یو رقم لړزه پیدا کیږي، یو رقم خوځښت پیدا کیږي
زموږ په خلو کې چې موږ تاسې دغه توري وایو دوهم اواز جوړوي لکه ازانګې غوندې، لکه موږ تاسې اق، اط، اد، اب، اج، دا دوهم اواز جوړیږي. دغه اواز د قلقلې اواز دی. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي. که تاسو پوښتنه درلوده بیا بیرته زما څخه وکړئ ان شاء الله تعالی. اوس نو په دغه پیج کې که تاسو وینئ موږ تاسې ورغندی وایو، زه به درته وایم او تاسو به ښه پام پر وکړئ چې د پر کوم توري کې کوم صفات دي. بسم الله الرحمن الرحیم. اب، 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 په دغه ځای کې موږ تاسې قلقله وکړه. با کې هم د جهر د تور څخه دی او هم د قلقلې د تور څخه دی. دا معنا لري چې هم د جهر صفت پکې کې دی، په لوړ اواز ویل کېږي، صافه خوله کې بندېږي، او هم د قلقلې اواز پکې کې دی، ازانګه کوي. دا داسې نه وایي ا ب ای ب او ب، یا داسې نه وایي، شدت ورکو، زور ورسره ښکاره کوو. اب، 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 ات، ات، ات. که ستاسو ورته پام دی دا د ژبې پر سر باندې دلته اواز ختم سي، مګر د خولې څخه چې راوځي هغه یوازې زموږ تاسې سا ده یا هوا ده. ات، 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 اس، اس، اوس. په تا او په سا کې یوازې د هم ستوري دي، د هم صفت پکې کې دي. اج، اج، اج. په جیم کې هم د جهر صفاتی او هم د قلقلې صفات پکې کې دي، دوه صفات پکې کې دي. اح، 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 ح، د همس پکې کې دي، د هم ستوري دي. اح، اح، اح. هوا د خولې څخه جاری ده. اخ، اخ، اخ. خوا کې هم د هم صفات دي، هوا د خولې څخه جاری ده. اد، اد، اد. په دې کې هم د جهر صفات دي، اواز په زور د خولې څخه راوځي، هوا د خولې څخه نه راوځي، هوا جریان نه لري. او په بل د قلقلې صفات پکې کې دي، د قطب جد توري دي، دلته قطب جد توري دي او دلته د همس صفات، یعنی د همس او د قلقلې دواړه صفاتونه پکې کې دي. از، از، از. زال، زال د جهر د تور څخه دي. ار، ار، ار. را د جهر تور څخه دي، یعنی د په زور اواز د خولې څخه راوځي، هوا نور سره راوځي. از، از، از. زا د جهر د تور څخه ده، اواز په زور د خولې څخه راوځي او هوا په خوله کې سامو نه راوځي، هوا بندېږي. اس، اس، اوس. سین د همس د تور څخه دی، سین د همس د تور څخه دی چې هوا جریان لري. اش، اش، اوش. شین د همس د تور څخه دی، هوا جریان لري. اس، اس، اوس. صاد د همس د تور څخه دی، هوا جریان لري، موږ تاسې د خولې څخه هوا راوځي. اغ، اغد، اغد. اغداد یوازې د جهر د تور څخه دی، دا یو صفت لري چې د جهر د تور څخه دی او په اواز لوړ د خولې څخه راوځي، هوا نور سره راوځي. اط، اط، اط. طا د قلقلې د تور څخه ده او د جهر د تور څخه ده، اواز په زور د خولې څخه راوځي، او بل د قلقلې د تور څخه ده، قلقله پر کېږي، اواز ازانګه کوي. اط، اط، اط. اذ، اذ، اذ. ظا د جهر د تور څخه ده، یوازې دا یو صفت پکې کې دی چې اواز په زور د خولې څخه راوځي او سا جریان نه لري. بیا یې درته وایم په همس کې سا جریان لري، اواز قرار ول کېږي. په جهر کې اواز په زور د خولې څخه راوځي، سا بندېږي، هوا بندېږي، هوا د خولې څخه نه راوځي. او قلقله خو نو هغه د 15 توري دي چې پر دې باندې ورغندی راسي، موږ تاسې په یو رقم اواز جوړیږي، دغسې اواز ورکوي لکه د ازانګې غوندې، لکه موږ تاسې وایي اق، اط، اب، اج، اد. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.